مبارک زیب چې د کله نه امنه جوړ شوی مونږ تخکاره شوی نه دی چې اډیاله جیل سایت ته تللی وي بل دې کې هغه دغه ځکه نشي کېدی هغه دوه ټیکټ چې په یو کور نه کنه خاندانی سیاست به چیرې یو ریبل راوالي چې کزن تاسو یادوي نه هغه په یو کور نه ما خو هاره کنه اوس موږ له پارټي له موږ د قام په پاور راغلی اوس موږ پارټي ته کنه چې موږ ټیکټ راکا یو ریحانه ټیکټ شو شو هغه مې شو دویم په کې ریحانه واقعا لغنه بعد کوم دی بیا د مسیته شو اوس موږ ادوانه وګټل موږ له بوس انصاف راکوي موږ پارټي کې خټه ودرا کوي موږ له ریسپیکټ راکوي چې په عزت پارټي درو شو د باجوړ قام نه باندې لوي دماغ کړي چې ریحان زیب شکل هم دا غردونو مالا ماډر خسته ځوانو ډیر تکړه ځوانو او لایک ماډلو داسې پرسنالټي ډیر کم خلکو له الله تعالی ورکړي ریحان زیب ویل ته پندای ته راتلو نو یو ملګری خبرې کوله هغه زموږ دکان ته راغلی او په گاډي کې ناسو نو ما ته وی چې دا څه چل دی نو ما ورته وی چې خیرات زه راځه چیزونه زمخ کې شمار ریحان زیب را پسې را روان شنو ویل ته کې موږ پندای ته کې ناستې دو نو ما ورته وی چې ریحان به چمچ راوړی دوی لا ورکشه دا کلیوال خلک مې ناستي دوی مې په کلی کې ما شرمایه چې هلته د خاني کوي او په چمچو باندې خوراک کوي نو هغه خو یو ساده طبیعت انسان او د دې وجه چې داغه سره پورا عوام ولاړو نو ډېر خلکو راته ویلي چې دا مبارک زیب چې دی د ماډرن سټایل دی نه زم د ریحان زیب برورې ما هغه د ریحان زیب وینره پکې دا خامخا ته ته هم د ریحان زیب په شان بنی وي هغه قابلیت او هغه کوالټي وا خو زم دا غیرور ما ان شاء الله دا غي په نقش قدم بزم درته وای د خپل علاقې او سپیشلی زمونږ د خیبر پختونخوا د علاقې چې دا ډېر بیکورډ علاقې دي دوی چرته خورز نه دلیدلې دوی همیشه چې مونږ وروجي پختون قرباني ورکړي پختون ډېر زیات سخت برداشت کړي ډېر زیات ترخګيري تیری کړي دي د عوام تموا او دویم طرف ته ګورو نو د عمران خان صاحب سره عوام به زیات مینه کوي درته وای چې تاسو به بدلېږئ خو نه د عوام هغه ایکسپیکټیشن چې دی به پوره کوي د خیره ان شاء الله ما ته د آغاز کې بیل پارټي زمو پارټي دا ریحان دی په بنا دای شوی دا ریحان دی چې کوم ټیم کې شي کېدو دغه په غاړه کې د پی ټی آی موبلرو کوم کمپاین یې کاوه د پی ټی آی د جنډې نه کو د عمران خان ویجن یې مخ هغه باندې هغه کو جار د عمران خان ویجن فکر سوچ هغه مخ ویسو نو ان شاء الله دا زموږ لیډر دی پی ټی آی زموږ پارټي دا ریحان دی په بنا ور کړی دا ته ما ویل اوس به مونږ کینو مونږ پی ټی آی ته چې مونږ ګورا مونږ درې ځله اګنور شو یو ریحان دی ټیکټ شو شو هغه مې شو دویم په کې ریحان دی واقعا لغنه بعد کوم دی بیا د مسیته شو اوس مونږ ادوانه وګټل مونږ له بوس انصاف راکوي موږ پارټي کې خټه ودرا کوي موږ به ریسپیکټ راکوي چې په عزت پارټي درو شو د باجوړ قام نه باندې لوي دماغ کړي چې دا اعتماد برقرار اوسه ځکه چې په عین کې خوستانه نو هغه د پاره ان شاء الله موږ خبر روان ده سي هر موږ له انصاف راکړي عمران خان صاحب تاسو ته پته ده زندان کې دي او موجوده لیډرشپ چې دی په موجوده لیډرشپ کې ډېر زیات جګړې دي او ډېر زیات مطلب حالات چې هغه شانتي دي هغه شانتي مینټین نه دي نو دا راته وایي چې عمران خان صاحب لا دنه دی الله تعالی دې ډېر زر آزاد کی خو چې تاسو ایکسپیکټیشن پورا نه کړی شي یا پاغه کې ټایم وي نو تاسو بس سټریټجی وي مونږ با دا څه کوم د خان سے ورکړیو څنګه چې دا ویل کنه بهر څنګه پی ټی آی په دې کې هغه روان دي بس دا یقینو که زه د بل پی ټی آی و منو ګونګار په نشم ځکه چې دیو هغه ذاتیت او هغه سیستم بل تر د پارټي روانه کړل خو الله دې خیر کې ان شاء الله به فیصله کوي مونږ به دا څه کوو مشکلات به یاد چې مشکلات هم غالي مخینه تیر شو کنه نور روان دي او زموږ صد الله تعالی مرسته را صدا مونږ ان شاء الله په کامیابی اوس چې کوم دی مونږه الریډي په انډیپندنس باندې ناسي په آزاد باندې مونږ با ګورو مونږ ته چې ټیکټ مونږ لپی کې راکې ځکه چې مونږ درې ځله اګنور شو کو دې ځله نه کېنه غوړې بیا به ځان زیاته وکي او دا ولا مونږه زه ته ذمہواری ورکوم زه ولا ګارانټي مو کوم چې ګټم وتا زمان هر کې چاله ورکو نو ګور زه خپل کینډیډیټ به ودرو مې خپل ټیم طرف نه خدره ته خپل کینډیډیټ بل رور ودروي کنه اخو دې خو ملګرو کې قسم تیار کړي دي نو زمونږ خو په ټیم کې 28 کینډیډیټ وکنه باقي کې بیا لاس فیصله چې کوم د درې وشو هغه درېونه چې به پای کې زمونږ کزنو او دوه زموږ د ټیم سینیئر ممبر وو هغه به متفقه فیصله وکړه چې الریډي هغه سیمپاتي برقرار ده او هم دردیم ده او بلدا چې ریحان زموږ د ترزوی یاد وکړه چې د ریحان په شابه باندې ډېر خدمات هم دي او بلدا چې دا تاسو په سیستم کې مدري ما تاسو سره کې ټول د ټول د ټیم او بل زموږ ټیم داسې چې لګا به حیثیت یو فیملی ځکه چې یو بل عزت او ریسپیکټ کو نو ان شاء الله هغه په مطابق باندې ودرول د موږ ترزوی دي او زم پارټي ته ډیماند هودي پارټي وټی کړه راکی کرای نه کو موږ الیکشن وکړو به هم د خیر سره ګټو د قاصد بنج بناسي چې کله خان صاحب راووتو اوس یو دی به بوت باندې کې تاسو خبره وکړه د ترزوی د عمران خان صاحب نظریه پیژنئ او وی چې څو وخت کې پرایم منسٹر جوړ شو دغه کزنز چې کم دي زما ډیر ملګریم دي به ما ورته وی چې جی مالم سودا راکې نو ما ورته وی چې زستا وزیر اعظم یم کنه نو دا خو سټریټجی دا ده چې زه فیملی نه پروموټ کوم بلکې زه علاقې په سطح ګورم چې چا خدمات زیاتی اغلبه دا ټیکټ ریفر کوم اخو دا سدا چې لکه موږ خو پارټي ټیکټ نه درا له موږ د قام په پاور راغلی اوس موږ پارټي ته وکنه چې موږ ټیکټ راکا بل دې کې دغه ځکه نشي کېده
چې هغه دوه ټیکټ چې په یو کور نه دي کنه خانداني سیاست په چیرې اوس یو ریبل راوالي چې کزن تاسو یادوي نه هغه په یو کور نه ما خو هاره کنه خاجي پلیز اوس موږ له پارټي دغه نه راکړي کنه موږ سه هیلپ هم نه راکړي موږ الټه موږ مخالفت کړي خو موږ خو خان سره ورګریو اوس موږ د پارټي د سپورټ نه بغیر دوه سټونه غټري دي نو اوس موږ په دې کې حق لرو کنه چې خو اوس موږ یو راکې کنه ساسو سپورټ نه هټ کې موږ غټلې دي ساسو ټیکټ نه هټ کې غټلې دي چې چاله تاسو ټیکټ ورکړي هغه بیلې دي اوس چې کوم دی اوس ګراوند زمونږ دی موږ غټلې دي دا چې کوم دی الیکشن کله شوی دی دا اوس کوم الیکشن روان دی ریحانزي بینه ده بس گردش کې روان ده نو اوس چې کوم دی د حق زمونږ دی موږ له راکې خیر کې هغه وچاره تاسو خپل ترزوی نو زموږ سره زموږ ټیم بل یو باندې ته پام جوړ کړي هغه ته به درته وایي جی ریحان زیب صاحب یا مبارک زیب صاحب تاسو ایم ان ای شوي ممبر نېشنل اسمبلی او د کې پی سی ډو هم تاسو سره دی او دا هم تاسو اکسپټ کوئ چې دا ټوله مینا د ریحان زیب او د ریحان زیب صاحب چې کومه مینا وا هغه د عمران خان صاحب سره نو هغه د باجوړ عوام دغه کو هغه ووټ ټول تاسو لراکه درته وایي تاسو د عمران خان صاحب سره په های کورټ کې خلک راغلي ایم پی ای مینیز راځي دا غوي سره مرسته لرازي ورکز راځي مبارک زیب چې د کله نه مینه جوړ شوی مونږ تخکاره شوی نه دی چې اډیالوژیل سایت ته تللی وي همدردي شو کړی وي دا څه وجه ده یا تر اوسه پورې تاسو د پارټۍ سره میلاو شوي نه مکمل منګه چې الیکشن وګړو پاغه دوه مدري ما د خان سره ملاقات دانو زه ولرالم موږ سره ملاقات کوو خو ته ما ول د باج کوم پی ټی آی دا دیو نه غواړي چې موږ د خان سره ملاو کی اوس څه وجه ده کنه چې دیو د زموږ د سیاست نه دیو ته خطر ده یا آیا ټیکټ موږ ته شوشوي دیو نه درکړي خو مې نو جام دا کې دی شي موږ ته د خپل یا کوم موږ دا ګراوند ریالټي مو کتره دی وجم دا کې چې خان سم موږ ته ټیکټ شو کله ځکه چې دا سینیئر قیادت موږ ته ډیر ونه وکړي چې ټیکټ الو تاسو شو خو دا باج کم ما پیدا د دې وجه لګ میس منیجمنت وجه تاسو نه ټیکټ مې شوی دی اوس دیو و چې خان سره دیو ملاو شنو خان سره مخاو چې تر هم ټیکټ درکلو الانکه موږ د خان سره وکړو موږ باندې را تمزو موږ با د خان سره لپاره په هر پلیټ فارم باندې ولو چې تو ځای کوم ځای روان دي په دغه پنځرو کې بندې کړه حساب دې ملاوي خو چې موږ څو مقرره کی کړه ما اوریدلی جی چې د عمران خان صاحب د لپاره په د ثوابي کې هم درنه لګیدلی او دوی ما اوریدلی دي د خیبر پختونخوا ډیر درانه مشران دي او بهادر دي په دې کې هیڅ شک نشته زمونږ د پختون قوم مشرانو ډیر زیات تاریخ رقم کړی دی هغه دا خبره مونږ اوریدلی و چې مبارک زیب الیکشن وګټینو د باجوړ نه به یو غټه قافله راولي د عمران خان صاحب د ازادۍ د لپاره هغه به کله مونږ وینو چې حقيقي تور باندې تاسو د عمران خان صاحب د لپاره اواز څنګه بلند ځابل سیمله کې اقبال افریدي و چې تاسو بدن اساسي کسان راولي او یو ځای راټولېږو د خان صاحب انصاف لپاره ما ورته مال تاسو اساسي راځي بدل 400 راول لکه چې ما کسان راځي په خپل خرچه راځي د اسلام آباد ته اوساتم کان نو زما څخه مخاله د څلور کسانی نو د خلکو غمینه شته دی او د موټوي مال بالکل دراولم زبر اعظم د عمران خان لپاره کدیو په هر پلیټ فارم باندې ولې کنه زه بوله خپل کسان راولم زه بوله خپل باجوړ راولم درسه وعده کوم کدیو 40 راوسته زه بوله 80 سر زما سوال دا دی دا کارکون سیدی په دې ټایم ډیر زیات جذباتي دي هغه وی چې عمران خان صاحب باندې کم 200 کیسز یو هغه ډول فیکو عدالتونو نه هم دوی ته انصاف نه میلاویږي مطلب کارکون دا غواړي چې مبارک زیب شي یا کم ایم ان ای ایم پی ای هغه پاسي او موږ سره لاړ شو دا کریډټ ټول دا ایم ان ای دا ایم پی ای والینو چې کم عوام دا ایکسپیکټیشن لري چې دا ټول کریډټ دی مبارک زیب واخلي نو مبارک زیب ولې نه او چې ما د پی ټی ایل د مقرره کی کنه زما د خان صاحب لپاره اسلام آباد ډي جی او ته کسان راولم دلته به اسمبلی مخې ته راولم دا د شمرا واسطه ته زما فرض دي زمونږ لیډر دی خو چې څوک مقرره کی کنه هغه موږ یعنی که تاسو مطلب دا دی چې موجوده کم لیډرشپ چې دی هغه تاسو ته هغه مقام نه درکې کم مقام چې تاسو غواړئ یا کم مقام تاسو حق لرئ ما چې کله حاله پاوستو ما د خپل ورور د پاره انصاف او د خپل ورور سره ما د عمران خان د پاره انصاف ناربازي په پارلیمنت هاوس کې خو دا اوسه پورې دیو موږ ایکسپټ کړي موږ له مقام راکې نو موږ حیران یو چې څه وجه ده چې موږ دوه ټیکټ وګټلې موږ رالو اوس موږ خان صاحب ناري او موږ لا دیو مقام راکې خو زه ما سره